د دې وظیفې د 3 ځله کولو سره به الله جل شانه ستاسو کور د هر قسم تکلیف دیخ شزرونه محفوظ ساتي. مثلا دغه کور ته به غل ډاکو وغیره نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو که د چا دغه ارزو وي چې زمونږ کور دی د هر قسم شر نه محفوظ وي او زمونږ د کور حفاظت تی الله جل جلاله کوي، مونږ د بیغمه اودیو او زمونږ د کور د غیر حفاظت کیږي. نن د آیت الکرسی داسې وظیفه را چې حق حیران ورته پاتې شي. الله جل شانه به د ستاسو د کور، د ستاسو د عزت، د ستاسو د مال دولت، د ستاسو د اهل عیال د هر څه حفاظت به الله جل جلاله کوي. یو ملائکه به مقرر کړي او هغه ملائکې په ذریعې سره به د ستاسو د حفاظت کوي. بلکې موږ وګورو د همدغه رنګې د آیت الکرسی ډېر زیات فضایل راغلي دي. که هغه فضایلو باندې موږ شروع وکړو یقینا زموږ نه به دا ویډیو ډېر زیات اوږده شي، لیکن زموږ چې کوم ټاپکس دي هغه د کور د حفاظت دپاره دی. نو نن به صرف په دې باندې بیان وکړو. او کله هم چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو د ستاسو کور ته به شیطانان او پیریان نږدې قدرې هم نشي راتللی. یو دا دیمه خبره چې دغه کور ته به غلان او ډاکوان نور ګنده خلک ورته نږدې نشي راتلی او ستاسو د کور نه به غلا هم نه کیږي. که د شپې دا وظیفه وکړي نو تر د سهاره پورې به د الله جل جلاله په حفاظت کې اوسیږي، هېڅ تکلیف په تاسو ته نه رسي او دغه کور به د هر قسم مصیبت او د هر قسم پریشانی نه محفوظ وي، څه آفت په دې کور باندې نه راځي. او هغه وظیفه د آیات الکرسی والا وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. کله چې یو انسان سملی نو د ټولو اول دی چې دا کومې دعاګانې د خوب دي سنت، اللهم بسمک اموت و احیا، بیا د هغې نه پس 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله او 34 بار الله اکبر. یعنی سبحان الله الحمدلله 33 کرته دواړه 33 کرته او الله اکبر هغه به 34 کرته وي. او د هغې نه پس به آیات الکرسی ابه 3 کرته ووایي او ځان سره به تصور کې داسې راولې د کور دا 4 واړه ګوټونه به ځان سره تصور کې راولې او دې اړخه شوپ واچوه. په تصور کې به ځان ته د کور دا 4 واړه ګوټونه راولې او دې اړخه شوپ واچوه. دغه شپې کې به د الله جل شانه په حفاظت کې اوسیږي. او کم کور کې چې دغه وظیفه 3 ځله وکړه د آیات الکرسی نو په دغه کور کې به ته ښه په آرام سره سمله، تا ته به هېڅ نقصان په دغه شپې کې نه رسي او نه به دغه کور ته چېرته غل ډاکو یا بل څوک ګنده کس دغه کور ته به نږدې نشي راتلی. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي او هر څوک د دې نه پیدا غشتلی شي.